د جلال او د جمال د ستر خالق په نوم. زما د نن ورځ ګناهونه د شمارلو نه دي، ته رانه غواړې ای رحیمه د عمرونو حساب، یارۍ کې نه کېږي د ګوتو په سرونو حساب. زما ډېرو ښاغلو او منلو دوستانو سلام او ښې چارې. مخکې له دې چې د قرآن کریم او ساینس له نظره د ګلوبل وارمنګ یا د اقلیمي بدلون په هکله او همدارنګې په ګلاسکو کې د همدې موضوع په اړه د سرټولنې په ارتباط یو مطلب له تاسو سره شریک کړم، بهتره ګڼم چې د لومړی د کورې په هکله یو څه لنډې خبرې ستاسو خدمت ته وړاندې کړم. د ساینس او د اسټرانومي یا د علم الفلک د پوهانو له نظره زموږ دا کره یا دا نړۍ له نن څخه 4.5 میلیونه کاله وړاندې پیدا شوې یا رامنځته شوې ده. د دې 1 سلنه اوبه دي او تقریبا 9% وچه ده. پخوا دغه 9% وچه دا ټوله یوه کتله وه په یو ځای کې وه. د جغرافیه پوهان په دې باور دي چې دې ته یوه د لرغوني یونان یوه کلمه ده، هغې ته پینجیا یا ټوله مځکه یا ټوله وچه معنا لري. دا په یو ځای باندې پرته وه. بیا تقریبا د 300 میلیونه کالو په ترڅ کې په مزه له دې څخه 5 براعظمونه جوړ شول چې فکر کوم د ابتدایه مکتب شاګرد هم ورباندې پوهېږي. د دې مځکې د ټولو د نفوسو شمېرې یا د نفوس اوس 7.8 میلیارده انسانان اوسېږي او نیمې سړي دي او نیمې ښځې دي. البته یوه وربشه فرق شته چې د سړو تعداد 50.4 دی او د ښځو نفوس یا شمېرې 9.6 دی. د نړۍ د همدغه ټول نفوس 9% خلک د بحرونو په غاړو کې اوسېږي، 41% د سیندونو، لیکونو یا جهیلونو خواته اوسېږي، 80% شي او یوازې 20% خلک په دښتو او هغه ځایونو کې اوسېږي چې هغوی د سمندرونو او د روانو اوبو څخه لرې دي او د اوبو د قلت سره طبعا مخامخ دي. دې ته په عربي کې کره ویل کېږي او په دې نوم باندې په قرآن کریم کې یو صورت هم شته دی، صورت التکویر ورته وایي چې په آخري سپارې کې دی او د قرآن کریم یو آیات هم راغلی دی چې دې ته اشاره کوي چې دا کره ده. الله تعالی فرمایي یکور اللیل علی النهار و یکور النهار علی اللیل. الله تعالی داسې ذات دی چې شپه په ورځ پټوي او ورځ په شپې، یا په بله معنا چې کله دلته سهار دی دلته شپه ده او چې دلته شپه ده نو په بل اړخ کې سهار دی. او دا هغه خبره څرګندوي چې دا مځکه هواره تخته نه ده بلکې کره ده او بیضاوي یا د هګۍ ماننده بڼه لري لکه چې زموږ او ستاسو مخ ته پرته ده. که داسې نه وی نو بیا خو پکار وه چې کله په نیوزیلینډ کې د سهار لمر څرک وهلو نو په همغه لحظه باید په مکې، لندن او نیویارک کې هم د سهار لمر راختلی، خو چې داسې نه ده، منځ کې ډېر لویه فاصله پرته ده. بله خبره دا ده چې دا کره په 365 ورځو کې چې د کال ورځې دي د لمر څخه څرخیږي په خپل محور یا مدار کې. او ډېره جالبه دا هم ده چې په قرآن کریم کې د الارض یا د مځکې کلمه 365 کرته په قرآن کریم کې ذکر شوې ده، ځکه چې دې ته خپل خلیفه را لېږلی دی او دا الله ته ډېره ګرانه ده دا ځمکه او موږ باید دا پاکه وساتو او قدر یې وکړو ځکه دا زموږ شریک کور دی. دویم مطلب چې زه غواړم د تاسو شریک کړم هغه د سمندرونو په باره کې دی. سره د دې چې د مکې ښار، مکې معظمې ښار له سرې بحیرې یا د ریډ سی څخه یوازې 80 کیلومتره لرې دی، خو د سیرت او د تاریخ ټول معتبر کتابونه په دې خبره یوه خوله دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل ټول ژوند کې نه سمندر لیدلی دی او نه هم سیند لیدلی دی، بلکې یوازې چینې، ویالې او لښتې لیدلي دي او بس. خو په قرآن کریم کې 22 کرته د سمندر یادونه شوې ده. زه فقط 2 آیاتونه د هغه د علمي اعجاز په توګه ستاسو په خدمت کې وایم. له نن څخه یوه پیړۍ وړاندې علماو یا د ساینس او بیولوژي پوهانو داسې فکر کوو چې د لمر شعاع یا وړانګې د بحر تل ته کوزیږي،
خو 15 پیړۍ وړاندې قرآن کریم د دې یادونه کړې وه چې نه هلته ترږمۍ ده. آیات شریف دی وایي چې او کظلمات فی بحر لجی یغشاه موج من فوقه موج. هلته د بحر لجی معنا د بحر تل، هلته د بحر په تل کې ترږمۍ دي، څپو د پاسه نورې څپې دي او فوقه سحاب او بیا ورباندې وریځ ده چې هلته ترږمۍ ده. مګر ساینسپوهان اوس پوه شو چې رښتیا هم هلته ترږمۍ ده او ځینې حیوانات دي چې هغه ترږمۍ کې مړه کېږي او هملته پیدا کېږي. د یوې علمي موضوع او اعجاز له مخې د قرآن کریم بل آیات دی. الله فرمایي ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. په وچه او سمندر کې فساد راښکاره شو او عامل یا سبب په خپله انسانان دي او دا د دوی د لاسونو کړنې دي. موږ چې کله د فساد کلمه وایو نو دواړه مو ذهن ته رشوت، غلا، داړه، وژل، د وینې تویول، د ټولنیز عدالت نشتوالی ذهن ته مو دا خبرې راځي. بلې دا ټول فساد دی په ځمکه کې. خو ساینسدانان وایي چې تر دې لوی فساد زموږ په بهرنۍ فضا کې د کاربن ډای اکساید د درجې زیاتوالی دی او د هغه په پایله کې دغه کوم سیلابونه او په ځنګلونو کې چې ونو راځي دا د هغې نتیجه ده. موږ تاسو ولیدل او واورېدل چې څو هفتې وړاندې په چین، الجزایر، ترکیې، کالیفورنیا او په ځینو نورو هیوادونو کې ډېر بد ورونه په دې ځنګلونو کې ولګېدل او سلګونه انسانانو خپل ژوند له لاسه ورکړل. همدارنګې مو ولیدل چې په تقریبا فکر کوم 2 میاشتې وړاندې په جرمني، سودان، الجزایر او بیا هم چین کې ډېر بد سیلابونه رال او هلته هم ډېرو خلکو خپل ژوند د لاسه ورکړل چې دا ټول همدغه د ځمکې د فساد نتیجه ده او بما کسبت ایدی الناس چې دا زموږ د خپلو لاسونو کړنې دي. تر 50 کالو وړاندې پورې څوک نه پوهېدل چې د بحري فساد یعنې دا څه معنا لري چې قرآن کریم ورته 15 پیړۍ وړاندې اشاره کړې وه. اوس ساینسپوهان فکر کوي دغه کوم هیوادونه چې د سمندر په غاړه کې اوسېږي دغه هر سمندر ته چې د 25 مایله پورې دا د دوی د مملکت سرحد بلل کېږي، لکه د خاورو سرحد دغه ته د اوبو سرحد ورته ویل کېږي. په دې کې تر 25% پورې په دغه اوبو کې اوس اسید یا تیزاب ډیر شوي دي ځکه دا د تشنابونو او د فابریکو اوبه او نور پلاستیکي لوښي او شیان چې هلته ځي هلته دغه د اکسیجن فیصدي کموي او د تیزابو درجه یا فیصدي لوړوي. په پایله کې دغه نه یوازې کبان بلکې نور سمندري حیوانات چې هغه زموږ ستاسو د غذا یو مهمه سرچینه ده هغوی یا مړه کېږي او یا هم نورو سیمو ته کوچ کوي چې دا هم یو ستر ناورین دی. د سکاټلند په ګلاسکو کې یوه سرټولنه جوړه شوې وه چې دا موضوع په جدي شکل باندې وڅېړي ځکه ساینسپوهان فکر کوي که چېرته د تودوخې دا درجه چې همدا اوس ده که دا په د دې پیړۍ تر پایه پورې 4 سنټیګریډه نور هم لوړه شي نو دغه د شمالي او د جنوبي قطبونو چې کوم کنګل شوي غرونه دي یا دغه تختې دي دا به ویلې شي. که ویلې شي نو د بحر سطح به دا به تقریبا 1 متر به د بحر اوبه به لوړې شي، ډېرې به شي. په همدې اړه د پیرنګیانو صدر اعظم په دغه کنفرانس کې ویل چې که موږ سر له اوس نه لاس په کار نشو او دغه تودوخې د درجې د ساتلو دپاره چې په همدې کچه یې وساتو که دا کار موږ ونه کړو نو ډېر امکان شته دی چې د امریکا د میامي، د مصر د الاسکندریې او د چین د شنګهای په شان دغه لوی ستر ښارونه به د اوبو لاندې شي او دا به ډوب شي. یقینا دا د ملګرو ملتونو او د هیوادونو دنده ده چې د کاربن ډای اکساید د کمولو او د تودوخې درجې د زیاتېدو د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. ولې موږ او تاسو هم په فردي او په ټولنیز ډول باندې موږ د مسؤلیت دی دا زموږ شریک کور دی چې هوا باید ککړه نه شي او د کاربن ډای اکساید د زیاتېدو مخه ونیول شي. اوس هم وروستۍ خبره زما باور دی چې تاسو به تېره میاشت 2 مهم خبرونه لوستي. یو خبره هم د دنیا د دریم شتمن انسان بیل ګیټس د 25 کلنې لور جنیفر واده و چې د مصر د یو مسلمان او عرب ځوان سره واده وکړ. واده هم په اسلامي طریقه باندې په امریکا کې وکړ او له هغه نه یوه هفته وروسته یعنې د اکتوبر په 26 تاریخ باندې د جاپان د امپراتور لمسی 10 کلنې شهزادګۍ ماکو د خپل همصنفي سره د یو عام سړي سره چې د شاهي دربار او د شاهي کورنۍ سړی نه دی ځوان نه دی د هغې سره واده وکړ. دغه د نړۍ دغه 2 مهمو پلرونو د خپلو لوڼو د خوشحالۍ دپاره د هغوی ارادې ته سر ښکته کړه او هغوی خفه نه کړې. نو څومره به بهتره او غوره وي که موږ تاسو د خپل خالق په خاطر د خپلو لوڼو، د خپلو خویندو،
میرمنو میندو عوام انسانانو د زړونو د زورونو او د هغوی د زړونو د ماتولو څخه لاس واخلو او له دې څخه پرهیز وکړو ځکه چې زړه باچا دی. مننه.